په مدینه منورې ته چې کله صحابه لاړل نو حضور پاک یو انصاري او مهاجر خپل منځ کې سره رونه کړل دا ستا رور نو هغې به د یو بل نه میراث مړو داسې رورولي وه نو عبدالرحمن ابن عوف رضی الله عنه مهاجرو او سعد ابن الربیع انصاري دی رونه یې کړل دا ستا رور شو هلکه چې رور شو بس ټیک ده روټۍ به را سره خورې او ته څه وایي وی ملګري ته خو زما رور شوې که نه وی راځه زما مال دی چې د سره په الله په توره نیم کوم نیم ستا و نیم زما او وی دوه ښځې مې دي دوه کور ته دې ور دننه کوم یو پکې خوښه کا نو چې زه طلاق ورکم نو چې عدت یې پوره شي تا ته به په نکاح کم دا م ورته نه وي چې دې دوه کې یو در کوم بیا به خلک وایي چې یو بوډی به ځان یې ته خلاصو نو په دې ورپایه کړه نه ته را دننه شه ته یې خوښه کا چې کومه دې خوښه شوه چې زه طلاق ورکم او عدت یې تېر شي در په نکاح کم دې ته ایمان دی او به کې څوک داسې دې زمانه کې بس هم په خدای کې وو که لوی مولا او لوی پیر او لوی شیخ یې دا صحابه ایمان په دوی کې جنت ورته مخکې دی د رسول الله مبارک حکم منل داسې دي ورته چې بس مري ورپسې چې کله به د پیغمبر په حکم عمل وکړو دې ته ایمان دی او ورته څه وایي ای بارک الله فی اهلک و مالک ستا په اهل او په مال کې د خدای برکت واچوي یو ستو کا پښتانه څه وایي و یو په ست ښه ښکاري او بل په نخ خوراک ښه ښکاري ست یې ورته وکړه هغه وایي خدای دې په خو بخه اوس دې زمانه کې چاته وایي چې راځه مال هم د سره نیمو مو دوه ښځې مې دي او یو له به طلاق ورکړم او ته یې خوښه کړه به څه وایي خدای د سره ښه شه هله لاره کوه چې یو پکې خوښه کړو بشیر به پکې سي لاس ټپی را ټپی خو نظر نه لګي نن هم غریب لګیاو بلا جلاګانې وکړي ماله ښځه نه کوي مې ته په ښځه څه کوې د خدای بنده تا خو نظر نه لګي دا چې چا کړي هغې نه تپوس وکړه سپېموله راغلي امین نه تپوس وکړه سپېموله راغلي سهار هم د کور نه په ژړا روځي او مازدیګر چې داخلېږي هم په ژړا ورننوځي بشیره سیک میں ہوئے کیا تیار تابعدار او مال نیم عمرہ دشا پہ پٹواری دل ذرا وسم کے تیرا والے گورب عیسات کے سوکو کی یو دعوت تے گورب پدیدان پوئے کے کہ دعوت دل چادر کے چما سر روٹے اخرا نو ٹک دا پا عام حالاتو کے سنت تے و بعض علماء بعض دعوتو نتا واجب مویدے اس وقت ندے ولیمہ وغیرہ عام حالاتو کې سنت دی دعوت څه ته وایي هلکه زما د زوی واده دی راځئ به هلکه تاله ډوډۍ کوم ماله وخت راکړه هلکه زما د زوی سنت دی هغې کې دعوت کوم هلکه کور مې جوړ کړی دی دا پلار مې راغلی دی د حج نه د عمرې نه پلار مې د جیل نه راخلاص شوی دی د دعوت بلا قسمونه دي بعضې علما یې 15 او بعضې 11 قسمونه شمېرلي دي دعوت شو او یو دا دی چې سړی په لاره رواني او تاله مخې له راشي او هسې وشرمېږي غریب حیا کوي که نه نو تا ته وي ډوډۍ خورې نو بس دې ته دعوت نه وایي دی درته ست و که پښتو کې ورته ست وایي نو د ست په مقابله کې به ورته څه شوی وایي خدای دې وبخه مهرباني یو سغره ته وایي ډوډۍ خورې د اوړي غرمه ده 2 بجې دي 2:30 بجې دي او ښځه یې موده ده او بچی یې موده دي او د غرمې ډوډۍ هم خلاصه او بجلي تلې ده ځان ته به بوځې وایي لمن ځان ته لقۍ بار راوتېرې او ته وله په مخه ورلې او تا ته وایي ډوډۍ خورې او ته ورته اوبه خورو که نه دروازه کوله وکړه اوبه خورو بیا د بشرجان غوندې سړی وي والله دی خو په 5 غرو راګرځي بیا به څه کوې اوبه خور ما خورئ ما خو سره خو که ست مې راته وکړه نیکبخته اوس به ښځه راپاسوم بچي به راپاسوم نو خلک وایي د ولې ست کوو نو هغه ستا عزت وکړه ستا عزت یې وکړه نو ته څه کوې اوس مې وردننه کېږي خدای ته وګوره داسې مه کوه بعضې وخت کې داسې وي 10-12 کسانې راشي 10-12 دروازې مخې ته ورسره ستړي مه شي وکړې په خیر څنګه یې جوړې هلکه روټۍ اوبه خورو که دا چپې دی 10-12 کسان دي او چې بیا په ښځه کمزوري وای توبه وباسه دا چې په ښځه په کور کې زوروري خو بیا هم لا ګزاره کېږي او چې په ښځه کمزوري نو کله غریب د کوټې یو ګوټله دي کله بل ګوټله دا چې روزي نه که نه میلمه په کوټه کې کښېنې په بیټک کې په حجره کې او روزي ولا نه نو پیشه
کو خیار نو السلام علیکم لاړم دنه جنگ شروع دی خو تاورې نه یعنی دنه ښه جګړه شروع ده او یا غریب په خپله ټماټر ته نښتلی پخی یې دله او ټیپر میپر پې د پاسه پرې کوي او که د هوټل نه دله راوړي پیشه دا سته عزت نه کوي د کور څوک پخی نه نو تا ته بانه کوي چې ښه شی د باندې خورم او د هوټل نه دله راوړو نو ګوره دا خو بعضې سړي په ښځه کمزوري بعضې زوروري که نه چا کره به کور کې شي وي چا کره به نه نو داسې کار به نه کوي حالاتو ته به ګورې زموږ د نفت الرب دی که دی وړو کتابونو کې را دي یو سړي چاله چرګه وړې وه په تحفه کې چرګې وړې وه نو هغه میلمه شوی هم خوشحاله وته چې چرګې یې راوستله نو ولې ښه مزېداره ډوډۍ پخه کړه نو بیا دیره وته غریب په سبا بیا او هر سار به یې ورته وي ډېره ښه چرګه مې دله ساتلې ده بل ورته بیا ډېره دی یاره دې باندې ما ډېرې ښې دانې خوړلې دي بل ورته بیا وایي یاره دې چرګې باندې ما ډېره په مینه ساتلې لویه کړې مې ده خو چې پنځه شپږ ورځې ښه ووهو که نه او سار او ماښام یې ته ښه ډوډۍ موډۍ خوړه اخره کې هغه چرګه راویسته وایي د خدای خاطر وکړه دا چرګه دې ځان سره یو څه خو موږ ماف کړه چرګه ده او چرګه ده چرګه څه اتي دې راوستی دی خو یو چرګه ده او پنځه شپېته دانه وخوړې او بیا هم یې چرګه روزانه راته چرګه یادی زما وروڼو نو ست جدا شی دی ست یو لطیفه ده که یو سړی وي د دیوال د لښتي نه پورې غاړه او بل دې غاړه هغه له ډوډۍ راغله منځ کې سینو نه پول شته او نه پې کشتۍ شته نو دې بل ته اواز وکړه وی ډوډۍ خورې هلکه بس لنډ علاج دا دی چې خدای دې وبخه بس ده ته یې وی خورې بس دې د نر بچي سره شناز و ټوپ هغه وپړساو او پې ورسور شو یا خدایا پلار پسې را پورې وت مونږ خو هېڅ پول کشتۍ نشته دی به خدای دې وبخه ووایي خو د خدای دې وبخه په ما پسې راغی چې را پورې وت د سیر نه پورې غاړه ورغې ټوپ یې پوچ کړه ورته وي کوم ځای کښېنم وایي د ما په دا خوله کښېنه چې تا ته ما ست وکړه چې ډوډۍ خورې که نه خورې نو ست باندې به نه ور دی ښه په خبره خو پوه شوې که نه د مونږ دا مشران وایي د پښتنو خبره کې ته کتابه نه ده خو د کتابه نه کم هم نه ده نو خو بعضې خبرې ډېرې مضبوطې وي وایي پښتو معنا غیرت او حیا د پښتو معنا څه ده غیرت او حیا دا عین ایمان دی د پښتو معنا څه حیا عین ایمان پښتو څه ته وایي غیرت ته وایي عین ایمان پښتو څه ته وایي پت چې چا سره پالې عین ایمان پښتو ښې ښېګړه عین ایمان چې بل مسلمان سره ښېګړه کې پښتو تی وایي توره بلکل خو د توره د ګناه دپاره نه د نیکۍ دپاره پښتو کې وفا به کې خلکو سره بلکل او نون ورپسې دی پښتون ننګ ته وایي ننګ او غیرت به کې خو په دین په ظلم نه د پښتو دا بعضې کارونه دا د ایمان بسه برابر دي خو که مونږ په دې خپله پښتو باندې هم عمل وکړو په پښتو هم عمل نشته نه ننګ شته نه غیرت شته نه وفا شته نه توره شته نه خیر ښېګړه شته او نه پت پالل شته بهر کې زما وروڼو هغه ورته ست وکړه هغه ورته څه وایي بارک الله خدای پاک دې وایي ستا په مال او په ښځه کې برکت پیدا کړي دلوني علی السوق بازار راته ښایه بازار یې ورته وښو عبدالرحمن ابن عوف تجارت وکړه او خدای مالدار کړه خلاصه شو خبر چې مالدار شو بل ورځ یې ښځه وکړه چې ښځه یې وکړله نو را روانو په لار باندې او په دې وجود یې څه نښې نښانې وې د ښځې نه ورته لګېدلې وې ښځه چې کوم لپسټکې مفسټکې خیر دې زمانه کې هغه زمانه کې چیر شو په وجود یې نښې وې حضور پاک پې پیش شو دا نښې نښانې د ښځو دا بعضې وخت کې واده کې سړیو کې را لګي وته موږ اکثر د پروګرامونو له لاړ شو نو خلک را باندې ګلونه نولي نو ګل خو څه خبره نه ده خو بعضې خلک هغه زرورقې را باندې نه زرورق هغه شی پکې نه هغه واده کې چې خلک استعمالي چمک 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 اره باندې نولي خو د خدای خاطر وکړې دا څه کوې دا ګلونه ملونه به رانه وغورځېږي زرورق به مګیره کې پاتې چې کور ته لاړ هغوی به راته وایي چې بله ښځه یې کړې ده که څه چل یې کړې موږ له کور کار ګورې قدم به م نیغې چې کوتک بیا راپسې راغېستي یا ته چېرته ته مولود ته تللی وې که څه بله مسله دې جوړه کړې ده اما یو شاګرد و دې ته واده مبارکۍ له تللی اوس مړ دی څومره کاله وشو غریب مړ شو ډېر ښکلی عالم و چې ورته لاړم او څنګه کېناستم لکه خبره د خوشطبعه ده ګورې
چې کېناستم څنګه اوس دې ما له راووت اوس ګیرې ټوله زر ورق نه ډکه ده. اوهو نن شابه ورشه ګیره په صابون کلکه ووینځه او مضبوطه ګومس پکې واخواشه ګیره ټوله زر ورق نه ډکه ده. یاره وایي مولوي صاحب ته هم څه مې زه راته حقیقت وایم رښتیا کور ته ننوت چې راووت ما ته یو شوړه زر ورق و پکې نورو پسې نه ځم. نو دا د ښځې نه بعضې وخت یو داغ ماغو لګي. نا رسول الله مبارک ورته فرمایي وی محیم دا څه شی دی عبدالرحمن وی تزوجت امرأة من الانصار انصارو کې مې ښځه کړې ګوره واده څومره ساده و. نن سبا موږ په ودونو کې څومره نخرې کوو. قسم دی د صحابو په نظر کې د رسول الله مبارک نه خوږ شخصیت بل نو لږ غواړي چې زه په خپله خوشحالۍ کې ځان سره پیغمبر مبارک خوشحاله کړم. زه غواړي چې زه خامخا په واده کې څه پخوم چې رسول الله مبارک ته د مخکې نه ورکړم. ځانونه یې قربان کړي دي لیکن د واده نه پیغمبر مبارک هم نه دی خبر کړی. ساده واده زمونږ ودونه وایي توبه وباسه سادگی کم ده. دا اوس لسمې قسمه خطونه به چاپ کوي نو دا یو خط د عوامو دپاره دی دا بل د خواصو دپاره دی یو مې د دوستانو دپاره دی یو د رشته دارانو دپاره دی او 15 ورځې شپږ ورځې ډوډۍ به ورکړي. یا د خدای بنده 15 لکه روپۍ دې په ډوډۍ ولګولي جومات کې نه ورکړي حج دې پې نه کو مور دې پې حج له نه لېږله عمره دې پې نه کړو ضرورت سره د دومره چې موږ نخرې کوو نن سبا په ودونو قسم مې دا هم ګورې ریاکاري د خفه کېږې ما ولیمې ملیمې نه دي ټوله ریا ده. ما په شادي حال کې ډوډۍ ورکړه او بیا په هغه شادي حالونو کې چې ډوډۍ ورکړې هلته ډنګه ډونګ هم شروع ده هلته موسیقي هم شروع ده هلته ګډاګانې هم شروع دي هلته پورې غاړه ښځې دي خواستلي او ډنګه ډونګ هم پکې شروع دي. موږ هم کله وغواړو هادي حال کې ډوډۍ ده لکه موږ چې غواړئ مهرباني وکړئ بیا خو موسیقي مه چلوئ موږ نه ځو رازو راوځو تختو ته دغې کې نه کښېنو هلته موسیقي شوره دې خوا ته هلکان جینکۍ خدای ته وګوره څه کوئ بربنډتوب شراغې بې حیایي پکې راله او د هغې نه پس پکې په هغه خپله حلاله ډوډۍ باندې ډنګار کېږي او څونه لکونه روپۍ ولګي او چې اخري چې اخوا وځي نو دام نه وایي چې ډېره ښه ډوډۍ دې کړې وه دام نه وایي چې ډېره تاوان یې کړی و دام نه وایي چې خدای دې وبخه چې بار وځي چې ټوخ کوي دې خدای تباه که ګریسې پکې اچولي چې ټوخ کوي دې خدای غرق کاسې راوکړولو تشې کونډۍ راته پنډۍ پرتې وې چې ټوخ کوي دې خدای غرق کا اسې سپورې روجې را باندې خوړې نو خیرې دې بیا یې وګټلې او پیسې دې نه مفتو کې لاړې او ښځې پلاسټک ګوتی دا حقیقت مې ما ته پته پلاسټک ګوتی ښځې ځان سره وړي پلاسټک ګوتی مکمل دا ګورې ګناه ده قسم دی دې ته باحت وي تا ته ډوډۍ کېښوره څومره چې خورې وخوره باقي به د مالکي د تملیک نه دی چې ته ګوتی کې اچې لومبۍ غوری خو د شیطان په اروا تلې ده درته حقیقت وایم لومبۍ غوری سین ښځو ته کېدي لومبۍ بس پلاسټک ګوتی او ځان سره دونه هوښیاران دي دا ښځې چې ځان سره خپلې خورلڼې او لوڼه موڼه کېنولي چې دا ګوتی تا چوم بله ښځه را باندې اعتراض ونه کړي که ته ورته وایې دې ښځې سره کښېنه نه مونږ دلته پوره یو مونږ پوره یو ځان سره یې خپلې لوڼه موڼه کېنولي چې لومبۍ غوری سینګ ته وله یو سې ګوتی کې واچوي وایي خلاصه شوه خلاصه شوه نور یې راوړه نو څه وکړې نو اکثر وایي شادي حال کې خو موږ د 200 وینا کړې وه او سې به 500 کسانو خوړه 500 به نه خوري بې دعوته تلله به ګناه ده رسول الله مبارک فرمایي چې څوک بې دعوته ډوډۍ له لاړ دخل سارقا وخرج مغیرا غل ورننوته او ډاکو ترې راووت او په دې پېښور کې ګورې دا شی ډېر زیات دی هلته کې دا بعضې کسبګر خلک چې چا ورته دعوت نه ورکړې هغوی بسې به پتلونه چولي بازار کې په 50 روپۍ پتلون خرڅېږي او ځان له ښه کوټ اغوښتي هغه د کباړ کوټ په 15 روپۍ خرڅېږي ښه پتلون دی او کوټ یې چولی دی او په 10 روپۍ هغه 10 روپۍ باندې تورې چشمې نه دي هغه یې چولی دي او بوټان کباړي یې چولي مال ټول چې سر نه خپو پورې راغونډ کې 200 روپو باندې ځان نه لوی لاټي برنسو د ځان یې لوی سیکرټري جوړ کړی دی پولټیکل ایجنټ 200 روپۍ کونټۍ ورسره لاس کې د اپنې په شادي حال ورچوی چې ځي لاسونه به وایي هغوی ورته جي سلام علیکم سلوټ ورته وکړي پلار یې وایي زوی به مې ورته ویلي زوی وایي پلار به مې ورته ویلي یو ورور یې بل ورور به مې ورته ویلي بل ورور یې بل ورور ښه مزېدار کښېني کورسۍ ته ډډه ووایي ډوډۍ وخوري غاښونو کې ډکي وایي کیرمیر ورپسې وخوري بیا په بل شادي حال ورشي
بیا په بل ورشي دا ته دا حقیقت ویم بعضې خلک په دې پیښورونو کې او په دې مردان کې کاروباري ډاکوان دي کاروباري دغه د 200 روپو پتلون متلونه چولی او بس په هغې کې صاحب کوناټي وی او په شادي حال ورننوځي او مفتو کې ډوډۍ خوري خدای بېخو باسه خلک هم غرق کړل ظالمانو حرامه ډوډۍ خورئ او ښځو ته چې یوې ته وایي نو د باجا به هم خیر نو پسې هغه ترور د لور د مامان وسې هم راوغواړي راځئ وي د کاکاجي د زوی واده دی ټول راشئ سکول هم ورته چوټي کي هلکه سکول څه دی چوټي کوي بعضې پکې شپې نه تر شپې نه هم ورځي بعضې پکې شپې نه هم راځي دا حقیقت دی د مارونو ګورې زره ته مسایل به ښیم په دې به عمل کوئ بې دعوته چې ډوډۍ له ورنشي ګناه ده زنانه هم پوهېږئ چې بې دعوته ډوډۍ له ورنشي په دې خبره پوهېږئ درېیم به څه کوئ چې زنانه ډوډۍ له لاړ شي ګورې شاپنګ بیګ به نه وړي شاپر به نه وړي روړي به نه ارام یې دله هلته تا ته وایي دا مې راله خور راکړه چې روړ له دې یوسه روړ له یوسه که غلا دې وکړه ظالم دا غده لکه زموږ په مقبرو کې بعضې خلک سخات پټوي دا شترې زموږ په دې بعضې کسانو کې هم شته مقبره کې به کیني یو ځای به صابون والي نو بیا بل ځای کیني بل ځای به صابون والي جیب کې به منډي دا ګناه ده حرام دي خدای شته چې ګناه ده حرام دي تو خو صفا درته وی خدای دې مداران منصف نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي کل لحم هر غوښه چې د حرامو نه زرغونی فالنار اولا بها اور ولا مستحق دی صدقه به کوې د الله د رضا دپاره نمود به پکې نه کوې خالص د الله د رضا دپاره دی به پکې نه یو واقع مې کتله په دې نټ باندې وه یو هلک په لاره باندې روان دی او تږي دی ډېر زیات تږي شوی دی دا هلک یو زنانه بار راوتېره د کور نه چې د هلک ته یې وکتل د هلک ګرمي شوې ده او دا مخ یې تک سور دی اله بچی دی سوري ته شه هلک سوري ته شو مسافر په لاره دی او زنانه زر خپل کچن ته ننوته بوډۍ زنانه ده او پی وله ګرم کړل دلې یو ګیلاس ورکړه بچې دا یو ګیلاس پی وڅښه هغه هلک باندې ګیلاس پی وڅښل سوري ته یې یخ کړه هلک د بوډۍ نه رخصت واخیستې چې لاړم سلام علیکم لاړ هلک خو یو ګیلاس پی وڅښل الله د رضا دپاره دې بوډۍ باندې څه چل شوی دی څو ورځې پس یا کال پس یا 2 کال یا 3 کال پس بیماره شو بېهوشه شوه څوکینو د غریبې چې څوکینو ګاونډیانو وړې د اسپتال ته پرایویټ اسپتال ته چې دا اوس مري غریبه چې هلته اسپتال ته وړې ده اسپتال کې د اپریشن د زړه شوی دی بائی پاس ډاکټرانو کینولې ده په آی سی یو کې خدای پاک جوړه کړه چې څنګه جوړه شوه هغه پرایویټ اسپتالو ولې بل راوړه ترورې تا دومره ورځې په دې اسپتال کې تېرې کړې او دا د اپریشن کاونټر ته ولاړه ده او دا بل بس ښځه په جړا شوه زه بل د کومې راوړم دا خو لکونه روپۍ خرچه به ما راغلې ده ما سره څه دي زما خو هېڅ هم نشته او په خیرو شو هغه خلک ګاونډیان دي خدای د ما مړه کړي چې دې دلته راوستم او چې ما دې دلته علاج نه شو کولی ولې زه راوستم زه سرکاري اسپتال ته ولې نه وړم خدای دې داسې کي داسې کي غریبه په جړا شو په چغو شوه زه پیسې د کمې راوړم زه خو بوډۍ ښځی ما سره خو څه نشته کاونټر والا ته وې ترورې جاړه ما دا هم راته صرف وښوله چې په تا دونه خرچه شوې ده نور ستا پیسې جمع شوي دي چټې ورته بل لوس په هغې لیکلي پیډ ستا پیسې جمع هېڅ هم نشته ښځه قلاره شو چې زما پیسې زما څوک دي چې زما پیسې جمع کړي ته خو لکونه روپۍ دي څوک و زما علاج وشو جوړم شم ټیک هم شم اپریشن هم وشو پیسې چا جمع کړي دي وایي دا وګوره لږ همدې لاندې وګوره نو هغې کې په انګریزۍ کې لیکلي چې تھینکس فار اے ګلاس آف ملک چې د یو ګیلاس د پیو شکریا د یو ګیلاس پیو شکریا ښځه خو پې شوه چې په یو هلک خو مې ګیلاس پیس کلي و خو هغې نه تپوس وکړو ما ته پوره معلومات راکړې نو هغه هلک چې دی پې پیس کلي و هغه خدای پاک کامیاب کړی و ډاکټر کړی و دا اسپتال د هغه و چې دا ښځه بېهوشه یې راوړې ده ورته یې کتلي دي اوهو دا خو هغه ښځه ده چې یو وخت کې زما ګرمي شوې وه او ما وله پی ورکړی و ګیلاس هله فټافټ اپریشن هم کوې ټوله خرچه مو کوې فري مفته دنیا کې خدای بدل خلاص د یو ګیلاس پیو بدل خدای په دنیا کې خلاص د مارونو الله غیرتي ذات دی نو دې کې څه خبرې پاتې دي اب آینده جمعه کې درته وکړم
خدا ذهن کې واچوي چې صدقه مصیبت امرت کوي دا الله غضب ختمي حدیث کې راځي الصدقه تطفئ الماء تطفئ غضب الرب كما يطفئ الماء النار لکه په اور چې او بوا چې او اور مړکیږي دغه رنګ په صدقه د خدای غضب ختميږي نو ګوره کته وی چې زه خو بیمار ما الله خپه شوی دی ما ته خو تکلیف دی الله خپه شوی دی ما ته خو مصیبتونه دی الله خپه شوی دی ما ته خو دا الله خپه شوی دی ورکه صدقه الله پاک با خوشاله شي الله په صدقه خوشاليږي نورې خبرې په کې ان شاء الله پاینده جمعه کې بیان کوم وخت